د کور او ښار جوړولو وزارت د خوست ښار ماسټر پلان له تخنیکي ارزونو وروسته په رسمي ډول تصویب او لاسلیک کړ. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د خوست ښار ماسټر پلان د نږدې یو کال تخنیکي مطالعاتو، انجینري ارزونو او ساحوي سرویګانو پر بنسټ چمتو شوی چې موخه یې د ښار منظمه، معیاري او دوامداره پراختیا ده. د دغه پلان په عملي کېدو سره به د غیر پلاني ودانیو مخنیوی وشي، ښاري خدمتونه به لا ښه شي، د سړکونو، شنو سیمو او عامه تاسیساتو لپاره به منظم چوکاټ رامنځته شي او د خوست ښار د راتلونکو کلونو اړتیاو ته به هم ځانګړې پاملرنه وشي. د خوست ښار د ماسټر پلان تصویب د ښار د پرمختګ، ښاري نظم او معیاري ابادۍ پر لور یو مهم ګام بلل کیږي چې تمه ده د خلکو د ژوند په ښه والي او د ښار په منظمې پراختیا کې مهم رول ولوبوي.